د روژې مبارکې په اخره ورځ کې دغه یوه دعا وکړه، دغه یوه وظیفه وکړه. د دې یوې دعا په برکت سره به د الله ټوله ګناهونه معاف کړي. تاسې غواړئ چې تاسې د روژې څخه په داسې حالت کې ووځئ چې الله تاسې ټوله ګناهونه درته معاف کړي وي او تاسې د ګناهونو څخه پاک او صاف د روژې څخه ووځئ. یقینا هر څوک غواړي چې هغه د روژې څخه په داسې حالت کې ووځي چې ټول ګناهونه یې معاف وي. نن یو داسې دعا درته ښیم، که چیرې تاسې د روژې په اخره ورځ کې په هر وخت چې وي تاسې دا دعا وغواړئ، 100 وار دا دعا ووایاست، الله رب العزت به تاسې ټوله ګناهونه معاف کړي. دا یو داسې دعا ده چې د دې دعا په برکت سره الله رب العزت د آدم علیه السلام توبه قبوله کړه. آدم علیه السلام دا دعا وغوښتله، د دې دعا کولو بعد الله رب العزت آدم علیه السلام ته معافي وکړه. دا دعا د قرآن کریم یو آیات دی، تاسې به هم انشاءالله زده وي، یو اسانه آیات دی. زه به په سکرین باندې هم درته ولیکم او دغه ویډیو تاسې ضرور مخته شیر کړئ، ځکه چې تاسې غواړئ چې تاسې ګناهونه معاف سي. دغسې هر مسلمان داسې غواړي چې دغه ګناهونه معاف سي. نو تاسې دغه ویډیو ضرور مخته شیر کړئ چې د روژې یو 2 ورځې پاتې دي چې ختمیږي، نو دغه ویډیو د ثواب په خاطر باندې ضرور مخته درسره شیر کړئ. هغه دعا داسې ده: بسم الله الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. من الخاسرين دغه دعا 100 وارې وکړه، 11 واره درود شریف په اول کې، 11 واره په اخر کې. ان شاء الله العزیز الله به ستا ټول ګناهونه چې دی هغه درته معاف کړي او د زړه څخه په اخلاص باندې توبه وکړه، هر ګناه څخه توبه وکړه. روان ژوند کې په آینده کې د ګناه نه کولو عزم اراده وکړه، الله به دې ټول ګناهونه درته معاف کړي. الله رب العزت زموږ تاسې ټول ګناهونه معاف کړي. الله دې موږ تاسې د روژې څخه په داسې حالت کې وباسي چې زموږ تاسې ګناهونه معاف شوي وي. الله دې موږ تاسې د ګناهو څخه پاک او صاف کړي. امین.